کله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو پته وي ملګرو. زه نن غواړم د اي ټي ګلوبل څخه ویډرا وکړم. مخکې له ویډرا څخه تاسو ته یو څه معلومات درکوم د دې اي ټي ګلوبل سرپۍ په اړه باندې. نو ملګرو یوه غوښتنه درنه کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب چینل درسره سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېږدئ، آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټول نه مخکې تر تاسو در ورسېږي. او ویډیو ته ملګرو لازمي لایک درسره ورکوئ. د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک یې همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی ملګرو. زه اوس غواړم له دې څخه ویډرا وکړم، خو له مخکې له ویډرا څخه تاسو ته یو څه معلومات درکوم ملګرو. اي جي آی سرپي چې ده هغه دا یې شپږم کال دی، نور هغې باندې باور نه دی په کار. نو د هغې کار هم ډېر سخت دی. اول به 10 نفره ورته راولي، بیا به رسمیات درکوي، هغې نه وروسته بیا درته ستا ټیم به $2000 پانګونه کوي، بیا به معاش درته درکوي. نو د دې کار ډېر اسانه دی. اي ټي ګلوبل سرپۍ د دوی چې څومره مصرف کړی دی هغه مصرف ته په کتو سره هم دا معلومیږي چې دوی خپل مصرف هم نشي پوره کولی په 3-4 کالو کې. نو د دې نه دا پته لګېږي چې 3-4 کاله دوام خو حتما کوي. ملګرو د دې معاش په اړه خاص درته غږېږم، نوره بیا زه ویډرا ترې کوم. ملګرو د دې معاش ډېر خوندور دی، ډېر خوندور معاش دی ملګرو. تاسو اول نفر راوستلی دی، اول نفر کې تاسو ته 0% ګټه درکوي، هغه بیا بل نفر راولي، هغه بیا بل نفر راولي، هغه بل نفر راولي، تر 10 نفره پورې تاسو ته معاش درکول کېږي. تاسو یو نفر راوستلی، هغه چې څومره نفر راولي تاسو ته تر 10 نفره پورې معاش درکول کېږي. که چېرې ستاسو د ټیم ټوله پانګونه $0 ته ورسېږي، تاسو ته به هره ورځ $6 معاش درکول کېږي چې د میاشتې $180 کېږي. که چېرې ملګرو ستاسو ټیم چې دی 100 نفرو ته ورسېږي، تاسو فکر وکړئ چې تاسو 10 نفره راوستلي دي او هغو 10 نفرو نوره 90 نفره راوستل، نو هغو ټولو پانګونه $1000 شوه، نو تاسو ته هره ورځ $22 درکول کېږي چې د میاشتې $210 معاش کېږي. نو داسې پسې ورځه ملګرو، تاسو 100 نفره راوستلي یا هم تاسو 10 نفره راوستلي، هغوی نوره 1000 نفره راوستل او ټوله د ټیم پانګونه د $1,00,000 شوه، تاسو ته هره ورځ $270 کېږي درکول کېږي چې د میاشتنۍ معاش یې $8100 راځي. همداسې ملګرو تر 5م لیوله پورې ملګرو ډېر په زړه پورې او خوندور معاش دی. نو اوس زه غواړم د دې څخه ویډرا وکړم. ویډرا طریقه یې درته ښیم ملګرو. دغلته د 3 لاینونو باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دلته چې ورته کلیک وکړم ملګرو، د پروفایل باندې به ورته کلیک وکوئ. پروفایل باندې چې ورته کلیک وکوئ، هغلته به تاسو ایچ ډي ټي ویبسایټ لینک او هر څه نمبرونه هر څه ورته ورکړئ. ما خو تیار هر څه جوړ کړي دي. نو زه اوس غواړم ویډرا ترې وکړم. دغه ملګرو فونټ منیجمنټ باندې ورته کلیک کوم او بیا به ملګرو ورته په ویډرا باندې کلیک کوم. ویډرا باندې مې چې کلیک وکړ ملګرو، د پورته غشی باندې کلیک کوم. دغه د ملګرو زه اول ورځم تاسو ته ټرسټ والټ کې زما خپل بیلانس ښیم چې زما سره ایچ ډي ټي شته او که نه. زه غواړم د دې څخه ایچ ډي ټي راولېږم. ټرسټ والټ ته تاسو هر والټ ته ترې لیږلی شئ، ټوکن پاکټ ته، باینانس ته، ټرسټ والټ ته، هر والټ ته چې تاسو غواړئ ترې لیږلی شئ. دا وګورئ ملګرو، زما سره $1 هم نشته. تاسو کتلی شئ $0.37 راسره دي. د تاسو وګورئ ملګرو، زه غواړم دغه ایچ ډي ټي راولېږم د همغه څخه. نو ورځم اوس زه ویډرا کوم. 23 دلته ورته لیکم ما سره $23 دي او دغه ویډرا باندې ورته کلیک کوم. اوکې زما ویډرا سکسسفل شوه. نو زه دغه ریفریش کوم تر څو ماته ویډرا راورسېږي. دغه د ملګرو زموږ بیلانس 0 شو. زه اوس ورځم ټرسټ والټ ته چې موږ ته ویډرا راورسېدلې ده او که نه. دا به ریفریش کړم، ویډرا به اوس ډایرکټ راورسېږي. ښه ملګرو، دغه د موږ ته ویډرا راورسېده. تاسو کتلی شئ پوره $23 راورسېدل. $1 پیس یې هم نه دی کټ کړی. تاسو کتلی شئ پیس هم نه کټ کوي. چې دا $1 پیس درنه کټ کوي. نو ملګرو دې کې لږې نورې ګټې هم درته ښیم. دغه زما ورځنۍ ګټه ده. ما ته په $100 باندې ورځنۍ ګټه په 5 ورځو کې راکړې ده او دا هم ما ته د ټیم د خوا راغلي. ما چې ریفریل راوستلي دي 6 نفره مې ترې راوستلي. هغو 6 نفرو ته چې ورځنۍ ګټه ورکوي هغې کې 0% ما ته هم راځي. تاسو وګورئ $6 د هغوی نه راته راغلي دي ملګرو. ډېره په زړه پورې سرپي ده او په زړه پورې خوندوره ګټه هم ورکوي. نو ملګرو د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک زموږ همدغه ویډیو ډسکرپشن کې هم شته دی او زموږ واتساپ نمبر هم شته دی، موږ ته میسیج کولی شئ. مننه، د الله په امان. د بله ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ.